ضلعي انتظامیه وایي چې په ورکزو کې د سیلابي ریلو له امله د مشتي میله بازار کې د اوښتو زیانونو سروې بشپړه شوې ده. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې 100 دوکانونه او 4 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي چې له امله یې ګڼ شمېر سوداګر او اوسیدونکي له سختو مالي ستونزو سره مخ شوي دي. د ضلعي ډیپټي کمشنر عرفان الدین په وینا سیلابي ریلونه نه یوازې دوکانونه او کورونه له منځه وړي بلکې یو شخصي سکول یې هم په بشپړ ډول تباه کړی دی. هغه وویل چې د ټولو زیانونو تفصیلي ارزونه شوي دي او حکومت به د اغیزمنو کسانو لپاره د معاوضې ورکولو سلسله شروع کوي څو هغوی کولی شي چې خپل عادي ژوند بیرته پیل کړي. نوموړي زیاته کړه چې د مرستندویه او ژغورنې په عملیاتو کې ضلعي انتظامیې، TMA، ریسکیو 1122 او لوکل ګورنمنټ په ګډه برخه اخیستې او د متاثرو مرسته لا هم روانه ده. چارواکي وایي چې د بیړنیو مرستو ترڅنګ به د بیا رغونې چارې هم پیل شي څو سیمه بیرته عادي حالات ته راوګرځي. بلخوا ځایي اوسیدونکي وایي چې د سیلاب شدت ډیر ناڅاپي او خطرناک و چې په لږ وخت کې پراخ زیانونه واړول. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د مرستو او د معاوضې بهیر د چټک او شفاف وساتل شي څو زیانمن شوي خلک له اوسنیو ستونزو څخه حل زر راوځي. مصطفی خان، شال نیوز، ورکزی، قبایلی ضلع.